سغواړي ما خودر نه غواړي وای زړه دې سغواړي ما خودر نه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي وای زړه دې سغواړي ما خودر نه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي مینا رسوم سرتا ګور چې هر سغواړي بیا ستوري لیدلو لا بام ته بخاته غواړي بام ته بخاته غواړي رب ګناهګار نشم سوال کې را نظر غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي ژوندون ستړی کړه غېږ کې مې دم غواړي یا جانانه یو بل ته بیا غاړه واته غواړي بیا غاړه واته غواړي ښار کې ژوندون نه کېږي غرونو ته واته غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي پس راغلا ډیر ورته کاته غواړي بیا ورله نکریزې وړم بیا لاسونه سره غواړي بیا لاسونه سره غواړي دا زړه تنده غلی مې ستا د کور به غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه غواړي وایه زړه دې څه غواړي ما خو درنه نه غواړي मोरे दियन मारे की तासी सदी चिपली दोई रोजाना जाड़ी अच्छी पदियल मारे किस्ता दरूर यादों ने दी रोर हाँ बच्ची हाँ गरूर ची किस्मत वाले दी जड़ा मुहर को जमार और उस चर करे
بچي هغه ځای کې دی چېرته چې شرافت په ورتلو باندې شرمېږي. مورې هغه ورور سره ما ملاو که که نه؟ که وخت راغی بچي ضرور به دغه بوځم. جناب له دې سلبي غسل کیږي زمې د جواره خبره ده او په جواره به در کوم والا ما ته سره لوبه مکه دا ډیره ټکی جنته یاره کو مور نه خو بس آرام سم لګنه ګیم کوي ته لوبه نه کېس نه ګورو ما ته کور ډېر یادېږي. کور لوبه کوه نو د کور خیال به د ذهن نه وځي بچي پس لوبه وکړه چا په دې لوبو زما چاته پام غلطېږي ګورو. نن راته د مور یادونه لکه د باران په زړه رابهېږي. خیر دی مورې مور پسې به د سوال جواب وکړم دلته به یې دله راولم. کاش کې دومره رنګونه نی څومره چې د ډمې په ادا کې وي. خو نن زه د ډمې ادا نه ستا د مینې د وفا په شکل کې راغلی. خو د ډمې مینه د هغه سخار ډنډوی چې د بوی نه هر انسان نفرت کوي. خو نفرت چې کله د مینې په خوشبویۍ کې اونغاړلی شي نو هغه دوزخ نه جنت جوړوي. دروغ بالکل دروغ ولې چې د جنت په خوله کې دوزخ دروازه نه لري. دا ضروري خو نه ده. که داسې کېدی شوې نو د کعبې نه به هغه بوتان چرم نه وی ختم شوی چې د مشرکانو خدایانو. خو د ډمې وجود هم د کاڼي هغه بت دی چې تماشبینې 24 ګنټې طواف کوي. خو که زما د مینې اجي جوړ شي نو قسم په خدای نو زما د حسن طواف به بغیر د تا نه بل څوک به نه کوي. زه تا له دغه شیطان په کاڼو خو ویشتی شم خو ستا د حسن دیوانه نشم جوړولی. سوچ وکړه ولې چې داسې موقع بیا نه ملاویږي. ما ته اړ د سوچ څه ضرورت نشته. خاص طور ستا لپاره ته تللی شې. لور خور څوک ټول عمر په کور نه ساتي او بیا ستاسو غوندې خلکو په نصیب میلاوي. تو اشنا دا ډېره خوشحاله کو. ډېر خوشحالېږم ولې چې زه په ښځې سره مصالحه کوم. غم مه کوه شته زه بیا راشم. سلام علیکم بیګا جی. وعلیکم سلام. یم خدای چې راغلی بیګا سلام ډېره یادولې. ډېر شوی خو زما هم نه دی ورا خو څه وکړم دا څه خو پته ده چې زما څومره مجبوري ده. راځئ څنګه زویا؟ خیر د مور ته څنګه یې؟ ښه یم. ته څنګه یې؟ توخین لاړه شه بیبي جي له ګیارې چې تیاره کړه. شابه ډېره ښه ده مور بي اله کینې زه مور له پخپله چای پخوم په خپلو لاسونو باندې. زه ورسره پاسه که نه دلته څه نه ناست یې راته زه شابه هغې سره څه لوښي موښي وینځئ پاسه. وایې که نه رورا صنم نه دارو ټیم په ټیم ورکوې که نه؟ بالکل بیبي جي ټیم په ټیم ورکوم
خو اکثر نه تاسو کې چې زه خو ټیک ټاک دا دوا نیولې راکې خو ګوره خیال کوه چې خبر ده نه نشي نن بچې زه تازه اسکم وها یو سیری در باندې څه سیری مورې بچې د خور دی واده دی د رښتې خبره د خیر سره وشوه رایان شو دا خو د سورم خان منشي دی سلام بچی مور دې تاسو ته راغلی څه دې خپل دې مشي کاکا دا ټول د مرګ وسم دا مور دې بالکل ټیک ټاک خور دې بالکل ټیک ټاک سولار لالا دې بالکل ټیک دی سوراب خان اوس به زم درځم سوراب خانه خو په تا به دا زیری کوم چې ستا روح هم یو اجړا دی اجړا پاسه توضیح لري منشي کاکا دې چې په خبره ورشاله بس دې مور ستړي دي کو درې دي کو بیګا دې سیتا کاږي وجري ته بوتري د دوی باندې نو اپاتو پیسې دې ټولې په خبره وروړي او چې باخې کا تا نه څنګه شما تا نه چا راغلي راشه دا راته سنم بچي چې ته څنګه ما د حل نه پیر سره ساتي بشي کاکا هم دا څه خبرې مکو لري کومور ته دې پته ولګی دا نه به ډېر سخت خپه شي ویم باجی مور می ټیک وي په زړه باندې د صبر تیګه کېږي دا
بیا راغلی نن زه تا ته ستا اوقات ښولو له راغلی د خوجل مېرمن به د شال مالک ته سودا غلی شه ما خو دا ویل چې ستا پیدایش وه چېرته غیرتمند کور کې شوي خو ما ته خو نن پته ولګېده چې ته خو یو خانداني ډمې زما په والو ستا حقیقت نه پټېږي ولې چې ستا رور یو اجړا دی ګډېدونکی دی ستا رور ما ته ګنده ویلو والا ګن خو ستا په کور کې راووتو اوس به زه په چغو چغو ویم که ډمه زیم نو اجي تم نه که د بدنامۍ دوزخ زما پیسې کې دی د جنت خوشبو ستا په حصو کې نشته که ګډا زما مقدر دی نو تسبیح ستا په لاس کې نشته تر ننه پورې تا ماله پیغور راکولو چې زه یو ډمه خو نن زه تاله پیغور درکوم چې ستا رور په سړو کې نه سړی دی اوس ځه لاړ شه د خپلې مور نه تپوس وکړه چې په یو ګلدسته کې دوه ګلونه د کم ځای نه راغله